نو ماهر د قرآن خو به د دغې فرشتو سره کمې فرشتې چې په لوح محفوظ کې د قرآن نگرانی کوي، خو چې کم په قرآن کې انخلی مشر دی، ذهن کمزوری دی او قرآن وایي قرآن پریدي نه خو ویتتعتع فیه، قرآن کې انخلی نو د قرآن ماهر نه دی، قرآن کې انخلی خو قرآن وایي قرآن پریدي نه او قرآن پورې انخته او وهو علیه شاق، او دا قرآن په د باندې ګران شي، مشر دی، ذهن کمزوری دی، ماهر نه دی د قرآن خو قرآن پورې انخته دی. له اجران، د دواړو جهانو سردار فرمای دی انختون کی د قرآن تبا الله دو اجرونه ورکي، یو د ویلو یو د انختلو الله به دو اجر ورکي، وین کی د قرآن، وین کی د قرآن، انختون کی د قرآن چې ماهر د قرآن نه دی الله به قرآن الله به ورله له اجران، د تبا الله دو اجرونه ورکي چې قرآن لولي او قرآن کې انخلی، قرآن روالو قرآن شروع کو. خیر دی چې انخلو پکې، خیر دی چې حافظیم کمزوری دی خو قرآن روالو قرآن شروع کو، قرآن وایو قرآن نپریدو او قرآن سرزان یوزی ساتو د قرآن محفل کی شریکی کو او دی قرآن پوری انخلو، قرآن کریم پوری انخلی. تاسو ته علم دی نن زمونږ دی بناتو مدرسه کې 15 ماشومانو قرآن کریم ختم کړي، چا په حفظ باندې، چا په تجوید او چا په ترجمه او چا په ناظره، د قرآن ناظره باندې ختم دی، په حفظ ختم دی، په ترجمه دی، په تجوید دی. بس چا په ناظره ویلې دی، چا په تجوید کې قرآن زده کو، چا قرآن یاد کو، سینو کې محفوظ کو. نو د 15 ماشومانو ختمونه دي نن انشاءالله مانزه پسې به وي او که خیر سابق صاحب دامت برکاتهم العالیه زمونږ استاذ محترم اغیم تشریف راوړی دی، مولانا شمس العارفین صاحب دامت برکاتهم العالیه اغم را روان دي. یو روحانی محفل دی انشاءالله د مانزه نه بعد 15 د قرآن کریم ختمونه دي انشاءالله، هغې کې به شریکیږو. د دواړو جهانو سردار فرمای ان لصاحب القرآن دعوه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خانه کعبه سره خوا کې په غولي کې ناستو، ابو بکر رضی الله تعالی عنه خپل پلار ابو قحافه د لاس نیولې دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خدمت ته راوستو، اذا الله پاک پیغمبر دا زما پلار د مسلمانیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي هلا ترکت الشیخ فی بیتی، دا بوډا دی په خپل کور کې ولې نه پرې خو د دوره تکلیف دی ورلور کو چې د لاس دی نیولې دی او زما خواله دی راوستو، کور ته بدی کور کې بدی پرېخه وو، زبد د خواله درغلی مو دی به مسلمان شوی. ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل یا رسول الله هو احق ان يمشي الیک، ډیر زیات حقدار دی چې تا ته راشي، په دې په ځای باندې چې ته پسې تللی وې.